آیا غواړئ چې نور د ګناهونو څخه د خپل ځان نه کنټرول کړئ؟ غواړئ چې نور د خپل ځان د ګناهونو څخه پاک کړئ او په دې زړه کې ګناه ته ځای ورنه کړئ؟ نو د قرآن کریم د آیات په غور سره واوره او دا پیغام مخ ته ضرور شیر کړه. د قرآن کریم یو اصول دی. الله فرمایي قرآن کریم کې ان الحسنات یذهبن السیئات. که غواړئ چې نور د ګناهونو څخه د خپل ځان نه کنټرول کړئ نو نیک اعمال شروع کړه، ځکه چې قرآن وایي نیک اعمال دا ګناهونه ختموي، ګناهونه له منځه وړي. کله چې ته نیک اعمال کول شروع کړې نو ستا په زړه کې د نیک اعمال لپاره ځای زیاتېږي او بیا په دې زړه کې د ګناهو لپاره ځای تنګېږي. نو هیڅکله نیک اعمال د لاسه مه ورکوه. پر سنت باندې عمل کول، د قرآن کریم تلاوت کول، ذکر او اذکار کول، رښتیا ویل، د چا غیبت نه کول، بد نظری نه کول، دا ټول نیک اعمال دي. کله چې دا نیک اعمال شروع کړې نو ان شاء الله العزیز ستا په زړه کې بیا د ګناهونو لپاره ځای پیدا نشي.